السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو عزیزانو، هیله ده چې تاسو ټوله به روغ او جوړ یاست. زه بلال احمد نظري یم. نو زموږ د نن ورځې ویډیو چې ده هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو جیمیل اکاونټ جوړ کړو، یعنې جیمیل اکاونټ څنګه جوړیږي. نو د ټولو د مخه به موږ او تاسې خپل موبایل راواخلو. خپل په موبایل کې به موږ تاسې که یو براوزر لرو، هغه که هر براوزر که موزیلا فایرفوکس که کروم که انټرنیټ براوزر هر شی چې وي هغه به تاسې را خلاص. نو دلته زما سره کروم دی، زه کروم را خلاص کړم. په کروم کې به دلته سرچ ورکړئ، اول لپاره ګوګل GOOGLE. نو داسې به تاسې ته ګوګل را خلاص. کله چې ګوګل را خلاص کړئ، نو په ګوګل کې به دلته تاسې سرچ ورکړئ د جیمیل یا هم ساده جیمیل ورکړئ یا جیمیل ساین ان ورکړئ، جیمیل لاګین ورکړئ، هر شی چې ورکړئ تاسو ته به جیمیل څخه رانه. زه دلته جیمیل ساین ان ورکوم. خو جیمیل ساین ان چې مو کله ورکړئ، نو دلته به تاسو ته وینئ ساین اپ فور جیمیل. هر یو چې تاسو ورکښې کړئ، نو دلته به زه دا دویم جیمیل ساین ان ورکښې کړم. دلته موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو. تاسو ته به داسې صفحه را خلاصوي. که تاسې مخکې یو اکاونټ لرئ، نو هغه تاسو ته وایي، یعنې تاسې خپل ایمیل یا هم د ټلیفون نمبر دلته ورکړئ. خو ځکه چې موږ اوس دا نوی اکاونټ جوړو، نو موږ به دلته کریټ اکاونټ ورو لاندې وینئ کریټ اکاونټ کې به دلته ټول د مخه بس تاسې دلته دا وینئ دا فرست نیم، دلته به تاسې نوم ورکړئ. نو زه دلته نوم ورکوم افغان ورکړئ. لاست نوم یعنې که تاسې تخلص لرئ، یا هم دویم نوم چې تاسې ته په بل نامه خلک یا هم تاسې ته خپل په کورنۍ کې خلک تاسې په هغه نامه رابولي، دلته به تاسې خپل هغه نوم ورکړئ. نو دلته به زه هم افغان، د دې به هم افغان ورکړم، فرق نه ورکوي. زه افغان ورکوم، تاسې خپل تخلص ورکړئ یا هم کوم بل نوم ورکړئ. او نو دلته لاندې راغلی یوزر نیم کې به تاسې دلته یو داسې نوم ورکوئ چې هغه به ستاسې د جیمیل اکاونټ نوم وي، یعنې ستاسې ایمیل به یې وینئ. زه دلته افغان GHAN افغان 123. که دا نوم اخیستل شوی، یعنې مخکې چا پر دې باندې ایمیل جوړ کړی، نو موږ ته به دلته آپشن راولي، یعنې چې دا نوم اخیستل شوی دی. نو دلته به لاندې بیا په څلورم آپشن کې به دلته تاسې څه پاسورډ وغواړئ. پاسورډ به تاسې ورکړئ خپل د خوښې پاسورډ. نو دلته به تاسې خپل پاسورډ ورکړئ. وینئ دلته ما خپل پاسورډ ورکړئ. لاندې په پنځم آپشن کې به تاسې بیا د هغه پاسورډ بیرته لاندې ورکړئ، چې یعنې دوی دا معلوم شي دا د پاسورډونو سره یو رقم دی که یا. دلته به تاسې بیرته نیکسټ وروئ. کله چې موږ نیکسټ ووو، نو دلته به موږ ته دا وینئ، ما تاسو ته مخکې هم ویلم ما دغه نوم که اخیستل شوی و د افغان په نامه، هغه بیا تاسو ته رااړوي چې معنا تاسې بل نوم ورکړئ یا نوم ور بدل کړئ. نو موږ دلته افغان AFG ورکوو او هیڅ یو عدد ورکوو لکه 80 ورکوو. اوس یې ګورو چې آیا دغه جیمیل هم اخیستل شوی دی که یعنې په دغه نامه بل جیمیل شته که یا. وینئ په دا نامه بل جیمیل نشته. نو موږ به دلته به تاسې څخه د موبایل نمبر وغواړي. وینئ د فون نمبر آپشن او داسې دغه در څخه غواړي. وینئ دلته که تاسې نمبر ورکوئ که نه ورکوئ، زه خپل نمبر نه ورکوم، بې نمبره یې جوړوم. او دلته ریکوري ایمیل اډرس، او دلته ستاسې څخه ایمیل ادرس غواړي، یعنې کله چې ستاسې اکاونټ بند شي، بیا تاسې کولی شئ دا ایمیل اډرس له لارې تاسو ته کوډ در واستوي، هغه ایمیل ته بیا تاسې خپل اکاونټ خلاصولی شئ. نو هغه ایمیل که تاسې ورکوئ، دلته بل ایمیل که تاسې لرئ هم دلته ایمیل ورکولی شئ. نو دلته به تاسې وخت ته وټاکئ. مقصد دا جنوري ده او ورځ کومه ورځ ده. دلته اول میاشت ده، بیا ورځ ده، ورځ به اوله ورځ کو، او کال کوم کال کې تاسې پیدا شوي یاست، نو هغه ته به موږ 1999 ورکړو. چې دا مو ورکړئ، لاندې وینئ دلته جینډر نوشته دی. جینډر ته به راشئ. جینډر کې فیمیل ایمیل دی هر شی چې، نو تاسې به میل انتخاب کړئ. کله چې میل انتخاب کړئ، نیکسټ به وروئ.
همدا رقم وینئ دا ستاسې اوس جیمیل اکاونټ جوړ شو. نو دا یو اسان لاره وه چې څنګه موږ کولی شو یو جیمیل اکاونټ جوړ کړو. او لکه څنګه چې ما تاسو ته وویله وینئ دا د ویلکم افغان دا هم ستاسې ایمیل دی وینئ افغان اف 80 دا ستاسې جیمیل اکاونټ او پاسورډ تاسې خپل پاسورډ ورکړئ. که غواړئ خپل په نمبر یې جوړ کړئ هغه نمبر ته دلې په سټینګ کې هم کېږي دلته وینئ دغسې په دغه سټینګ کې هم کېږي او هلته اول د وارې چې په جیمیل کې ستاسې څخه وغوښتئ هلته هم تاسې خپل نمبر ورکولی شئ. نمبر بیا په دې ښه دی چې ستاسې اکاونټ ویریفای کله چې ستاسې اکاونټ بند شي نو تاسې بیرته کولی شئ چې خپل اکاونټ بیرته لاسته راوړئ. هغه ستاسې د نمبر په ذریعه دی ستاسې نمبر ته کوډ ورسوي هغه کوډ ما چې خپل جیمیل اکاونټ ته ورکړئ نو همدا رقم به ستاسې اکاونټ بیرته راخلاص کړي. نو ډېره زیاته مننه زما د ویډیو کتلو لپاره. همدا رقم د نورو ویډیو لپاره زما چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.